بسم الله الرحمن الرحیم. سوال ازین تقریر واضح شد که اصل قاعده در یعیدو یافته می شود و تعیدو و اعیدو و نعیدو تابع آن هستند. په تیر سبق کې یو سوال او اعتراض چې په اول افاده باندې راته نو سوال هم ذکر شو، د هغې سوال جواب هم ذکر شو. اوس په دغې جواب باندې کم جواب چې علامه صاحب ذکر که په دې جواب باندې یو اعتراض راځي، نو علامه صاحب هغه اعتراض هم درته ذکر کی، د هغې جواب به هم درته ذکر کی. نو دا نننی سبق دی چې یو اعتراض او د هغې څه به درته ذکر کی، جواب به ذکر کی. اعتراض راځي په پرونی سبق کې چې مونږ کوم جواب ویلې، په هغه جواب باندې اعتراض راځي. او نو علامه صاحب چې دی د دې جواب به ذکر کی. په دې جواب راځي او مخکې علامه صاحب یوه خبره ذکر کړې وه د معتلو په اولنی قانون په بیان کې. د معتلو اولنی کم قانون چې علامه صاحب بیان که چې د یعیدو قانون و، نو په هغه قانون کې علامه صاحب یو خبره ذکر کړې وه، په هغې خبرې او د پرونی جواب باندې. نو علامه صاحب فرمایی سوال از این تقریر واضح شده که اصل قاعده در یعیدو یافته می شود. د اعتراض او د سوال خلاصه دا ده چې د دې مخکینی جواب او بیان نه معلومیږي چې اصل قاعده دا په یعیدو صیغه کې لګیږي، او د مضارع چې کمی باقی صیغې دي، تعیدو، اعیدو، نعیدو وغیره، دا تابع د یعیدو صیغې دي. نو د دې خبرې د وجې نه د علامه صاحب هغه خبره غلطه ګرځي چې علامه صاحب هغه خبره د یعیدو د قانون د بیانولو په وخت کې کړې ده او لیکلې ده. هغه خبره دا ده علامه صاحب الته فرمایلی و د یعیدو د قانون په بیانولو کې چې دا د یعیدو قانون دا د مطلق علامه د مضارع په باره کې بیانول پکار دي. دا صرف د یا په باره کې بیانول او بیا د مضارع باقی صیغې د دې یعیدو صیغې د کمی صیغې په اول کې چې یا راځي د هغې تابع ګرځول دا هسې اوږدوالی دی بغیر د فایدې نه. نو دقه خبر دا د علامه صاحب غلطه ګرځي، کومه چې د یعیدو قانون د بیانولو په وخت کې لیکلې ده. اعتراض مې وکړ که خدای پوی کړي یې. اعتراض څه شو؟ اعتراض دا دی چې د دې مخکینی بیان او د جواب نه معلومیږي چې د یعیدو صیغه کې اصل کې قانون لګیږي. اصل قانون په کومه صیغه کې لګي؟ یعیدو صیغه کې لګیږي. او د مضارع چې کومې باقی صیغې دي، تعیدو، نعیدو، اعیدو وغیره، دا تابع د یعیدو صیغې دي.
یعنی په دو کې چې قانون لګیږي د یعیدو د مناسبت د یعیدو د وجه نه پکې قانون لګیږي، په اصل کې قانون الته یعیدو کې لګي، په دو کې نه لګیږي. نو د هغې یعیدو صیغې د مناسبت د وجه نه قانون په دې تعیدو اعیدو نعیدو وغیره صیغو کې لګیږي. نو د دې خبرې د وجه نه چې دا اصل قانون په یعیدو کې لګي او په دې نورو صیغو کې د یعیدو د مناسبت د وجه نه لګیږي، دا د صیغې د یعیدو تعیدو دا نوري صیغې د یعیدو صیغې تابع دي. د دې خبرې د وجه نه د علامه صاحب هغه مخکینی خبره غلطه ګرځي، کومه خبره چې علامه صاحب د یعیدو د قانون د بیانولو په وخت کې کړې وه او ذکر کړې وه. هغه خبره دا ده الته د یعیدو د قانون د بیانولو په وخت کې علامه صاحب ذکر کړی وو چې دغه قانون د یعیدو دا د مطلق علامې د مضارع په باره کې بیانول پکار دي. د مطلق علامات مضارع په باره کې بیانول پکار دي. دا د یعیدو قانون دا صرف د یا باره کې بیانول او بیا د مضارع باقی صیغې د دې یعیدو تابع ګرځول د کمی صیغې په اول کې چې یا علامه د مضارعت راځي د هغې تابع ګرځول دا د خبرې اوږدوالی دی بغیر د فایدې نه. هسې خبره اوږدول دي او په دې اوږدولو کې څه فایده هم نشته دی. نو دغه خبره د علامه صاحب دا وروسته چې مو کړله دا خبره غلطه ګرځي د دې خبرې د وجې نه چې اصل قاعده دا په یعیدو کې لګیږي او تعیدو اعیدو نعیدو صیغې دا تابع د یعیدو صیغې دي. د دې خبرې د وجې نه دا بله خبره څه ګرځي غلطه کومه چې د یعیدو قانون د بیانول په وخت کې ذکر کړی و. د دې اعتراض جواب به درته وکړي. نو اعتراض اول وایي سوال بیا به جواب وایي. سوال عظیم تقرین واضح شد د دې بیان واضح شولا کې اصل قاعده چې اصل قاعده در یعیدو یافته می شود په یعیدو کې موجودیږي په یعیدو کې لګیږي و تعیدو و اعیدو و نعیدو دا د مضارع باقی صیغې چې تعیدو اعیدو نعیدو دی تابع آن هستن دا تابع د یعیدو صیغې دی. په دې باقی صیغو د مضارع کې چې قانون لګیږي دا د مناسبت د یعیدو د قانون د وجې نه لګیږي، اصل کې الته لګیږي. دا نورو صیغو کې دا د یعیدو د صیغې د تابع والي د وجې نه لګیږي. بس آنچه که در این بس هغه خبره کې در این رساله نوشته چې په دې رساله کې لیکلی شوی د یعیدو قانون چې هلته راواړوئ د معتلو اولنی قانون دی هلته علامه صاحب درته لیکلې ده که تقریر قاعده چې بیان د قاعده د یعیدو قانون بیان در مطلق علامات مضارع می باید دا د مطلق علامه د مضارع په باره کې بیانول پکار دي. دا قانون او قاعده د یعیدو دا د مطلق علامه د مضارع په باره کې بیانول پکار دي. دریا صرف پیا کې تقریر قاعده نمودن د قاعده بیانول و دیگر آن را تابع قرار دادن و دیگر او نوری صیغه آن را تابع قرار دادن د دغه یا د صیغه تابع ګرځول تطویل لا طائل است دا د خبرې اوږدوالی دی بغیر د فایدې نه. تطویل معنا د خبرې اوږدوالی لا طائل بغیر د فایدې نه. تطویل لا طائل است دا د خبرې اوږدوالی دی بغیر د فایدې نه غلط می شود. نو دقه خبره یې څه کیږي غلطه ګرځي. دا خبره یې څنګه کیږي غلطه. کومه خبره؟ دغه خبره چې دغه قاعده د یعیدو دا د مطلق علامې د مضارع په باره کې بیانول پکار دي. صرف د یا باره کې د یعیدو قانون بیانول او بیا دا باقی صیغې د دغې صیغې تابع ګرځول دغه خبره چې دی
او تابع ګرځول دا د خبرې اوږدوالی دی بغیر د فایدې نه، نو د علامه صاحب دغه خبره چې دی دا غلطه ګرځي. جواب در تحریر قواعد دو مقام است. د دقیق سوال او اعتراض جواب اوس علامه صاحب ذکر کوي. جواب در تحریر قواعد دو مقام است. علامه صاحب فرمایي د قاعدې د لیکلو او د بیانولو دوه جهتونه دي او دوه ځایونه دي. د قاعدې د لیکلو او د بیانولو څو مقامونه او څو جهتونه دي؟ څو ځایونه؟ دوه. یو مقام او جهت هغه نفس قاعده بیانول. یو مقام او جهت د څه شی دی؟ چې نفسي قاعده بیانول. دوهم مقام او جهت د قاعده هغه دا دی چې د قاعده د حکم سبب او نقطه بیانول. د قاعده د حکم څه شی بیانول؟ سبب او نقطه بیانول. یعنی چې د تخفیف یا د حذف دا اصل سبب دا څه شی دی دا بیانول. په خبره پوهیږئ؟ جواب معنی څه دی؟ علامه صاحب فرمایي د قاعدې د بیانولو د لیکلو څو جهتونه دي؟ دوه ځایونه. یو نفس قاعده بیانول، دوهم څه شی دی؟ د قاعدې د حکم سبب علت او نقطه بیانول. اول مقام او جهت څه شی و؟ نفس قاعده بیانول. د نفس قاعده بیانولو مطلب دا دی چې کله نفس قاعده بیانول مقصود وي نو په هغه وخت کې به قاعده په داسې انداز سره بیانولی شي، یا په هغه وخت کې قاعده په داسې انداز سره بیانول پکار دي چې دا قاعده مختصر وي او د مختصر کېدلو سره داسې جامع هم وي چې خپلو ټولو افرادو او جزئیاتو ته شامل وي. خپلو ټولو افرادو او جزئیاتو ته څه وي؟ شامل وي. څه مې ویلې؟ د نفس قاعدې بیانولو مطلب څه دی؟ د نفس قاعدې بیانولو مطلب دا دی کله چې نفس قاعده بیانول مقصود وي نو په دغه وخت کې قاعده په داسې انداز سره بیانول پکار دي چې دغه قاعده مختصر وي، لنډه وي او د مختصر کېدلو سره داسې جامع هم وي چې خپلو ټولو افرادو ته او جزئیاتو ته شاملیږي. څنګه کېږي؟ شاملیږي. نو په دغه وخت کې په دغه صورت کې د قاعدې تشریح او تفصیل کول پکار نه دي. ولې؟ کچیرې په دغه وخت کې د نفس قاعدې بیانولو په وخت کې د قاعدې وضاحت وکړلی شي، د قاعدې تفصیل وکړلی شي، تشریح وکړلی شي، نو بیا طالب العلم پریشانه کیږي، ذهن ګډوډیږي او اصلي قاعده ورته یاد نه پاتې کیږي. اکم مقصود چې دی د قاعدې یادول هغه هم ترې نه پاتې کیږي. دا نقصانات راځي. ما چې دی اول ځای او مقام بیان کړه، که تاسو پوه شوي یاست. اول ځای او مقام مې څه بیان کړه چې د نفس قاعدې بیانولو مطلب دا دی کله چې نفس قاعده بیانول مقصود وي، نفس قاعده بیانولی شي،
نو په دغه وخت کې دا قاعده په داسې انداز سره په داسې طریقې سره بیانول پکار دي چې دا قاعده مختصر وي لنډه وي خو د مختصر کېدلو سره داسې جامع هم وي چې خپلو ټولو افرادو ته څنګه کېږي شاملیږي خپلو ټولو افرادو ته او جزئیاتو ته څنګه کېږي شاملیږي په دغه وخت کې د دې نفسي قاعدې بیانولو په وخت کې د قاعدې تشریح کول پکار نه دي ولې که په دغه وخت کې د قاعدې تشریح وکړی شي نو بیا طالب العلم پریشان کیږي ذهن ګډوډیږي او اصل قاعده ورته بیا یاده نه پاتې کیږي کوم چې اصل مقصود دی د قاعدې یادول هغه هم ترې څنګه کیږي هیریږي تر دې پورې ورسېدلی نو اوس دا ورسره واوره ضمن کې علامه صاحب چې کومه مخکې خبره ذکر کړې وه د یعیدو قانون کې هلته چې دی نفس قاعده علامه صاحب بیان کړې وه څه بیان کړې وه نفس قاعده نو التا نفس قاعده بیانولو نو قاعده التا مختصر و او ورسره څه شی هم و جامع هم و څنګه هم و جامع قاعده او قانون و مختصر علامه صاحب بیان کړی دی خو داسې مختصر دی چې څه شی دی خپلو ټولو افرادو ته څنګه کېږي شاملیږي د مختصر کېدلو سره جامع هم و او دوهم مقام د قانون د لیکلو او د بیانولو هغه مالې څه شی دی هغه د قاعدې د حکم سبب او علت او نکته بیانول دا دی د دې مطلب دا دی کله چې د قاعدې د حکم سبب او نکته بیانول مقصود وي نو په دې وخت کې بیا د قاعدې تشریح او تفصیل کول پکار دي څه کول پکار دي په دې وخت کې به د قاعدې مکمل تشریح او تفصیل کوي چې د دې قاعدې د حکم اصل سبب دا دی د قاعدې د حکم اصل سبب څه دی دا دی او دا سبب چې دی دا په پلان کې صيغه کې موجوديږي او دا په دې پلان کې صيغه کې په داسې طریقه باندې موجوديږي نو په دې صيغه کې د دې د وجه نه چې دی اعلال شوی دی او تعلیل شوی دی او اگر که په نورو صيغو کې چې دی دا سبب او علت نه موجوديږي سبب او علت څه کېږي نه موجوديږي خو په کومې صيغې کې چې دا سبب دا موجودیږي د هغې صيغې د مناسبت د وجنه په دې نورو صيغو کې هم تعلیل وشو هغه نورې صيغې هم د دې تابع دي د دې څه دي تابع دي نو په دې ځای کې چې د هغه کمې صيغه کې چې اصل سبب موجودیږي نو هغه به د دې نورو صيغو نه کوم چې مطبوع دي د دې نه جدا کولی شي دوهمه خبره ما وکړله که پوه شوي دوهمه خبره څه مې وکړله چې د قاعدې دوهم ځای او مقام او جهت څه شی دی د قاعدې د حکم علت سبب او نکته بیانول د دې مطلب دا دی کله چې د قاعدې د حکم سبب او نکته بیانول مقصود وي نو په دې وخت کې به بیا مکمل پورا تشریح او تفصیل کول پکار دي په دې وخت کې څه کول پکار دي تفصیل کول پکار دي د دې قاعدې د حکم اصل سبب دا دی چې د دې قاعدې د حکم اصل سبب څه دی دا دی داسې تفصیل چې د دې قاعدې د حکم اصل سبب دا دی او دغه سبب
دا په پلانکۍ صیغه کې په داسې طریقه باندې موجودیږي یا داسې موجودیږي، نو د دې د وجې نه په دې صیغې کې څه دی؟ اعلال شوی دی. او اگر که دغه سبب دغه علت دا په دې نورو صیغو کې نه موجودیږي، لیکن په دې نورو صیغو کې چې د اعلال کیږي د هغې صیغې د مناسبت د وجې نه په کمې صیغې کې چې دغه حکم او سبب موجودیږي او موجود شوی دی، د هغې د مناسبت د وجې نه دا نورې صیغې د هغې صیغې تابع دي، د هغې د تابعوالي د وجې نه په دو کې څه شوی دی؟ اعلال شوی دی او تعلیل شوی دی. پوه شوئ؟ نو د قاعدې د حکم سبب چې کله بیانولی شي او نکته کله بیانولی شي، هلته به بیا څه کولی شي؟ مکمل تفصیل او وضاحت. تابع او متبوع دا به سره څنګه کولی شي؟ جدا کولی شي چې د قاعدې د حکم اصل سبب دا دی، دا په پلانکۍ صیغه کې په داسې طریقه موجودیږي او په دې کې د دې حکم د وجې نه اعلال وشو، د دې سبب د وجې نه پکې اعلال وشو، او په نورو صیغو کې اگر که دا علت او دا سبب موجود نه دی، خو لیکن په کومې صیغې کې چې دا علت او دا سبب موجود دی د هغې د تابعوالي د وجې نه په دو کې هم څه کېږي؟ اعلال کېږي. او دا طریقه دا د محققین علماء کرامو طریقه هم ده. هغوی هم چې کله نفس قاعده او قانون بیانوي نو هغوی مختصر او جامع بیانوي، او کله چې د قاعدې د حکم سبب او علت بیانوي نو بیا په هغه وخت کې چې دی هغوی مکمل پورا څه کوي؟ تفصیل کوي. څه کوي؟ تفصیل کوي. لکه وایي ته به په فصول اکبری او اصول اکبری دی کتابونو کې دارنګې د محققینو چې کوم نور کتابونه دی هغې کې به وګورې که سر دې ورکه رکه. او اوس چې علامه صاحب دلته دا په اول افادې کې چې کومه خبره ذکر کړله نو دلته علامه صاحب نفس قاعده او قانون نه دی بیان کړی، دلته چې دی د قاعدې د حکم سبب او علت بیانوي، نو ځکه چې دی دلته علامه صاحب پورا تفصیل کړی دی چې د یعیدو د قانون اصل حکم دا دی او د دې حکم اصل سبب د یعیدو د حکم اصل سبب دا چې دی په یعیدو صیغه کې چې دی هغه په داسې طریقې موجود شوی دی چې واو دا په منځ د یا مفتوحي او د کسرې کې واقع شوله، نو دې د وجې نه ثقل راغی. دا د یعیدو د قانون سبب او علت هم دا ثقل دی، نو چې ثقل راغی د ثقل د وجې نه په یعیدو صیغه کې چې دی واو حذف شو. چې واو حذف شو اگر که اوس دغه علت دا په دې نورو صیغو کې نه موجودیږي، د مضارع په نورو صیغو کې، لیکن په هغو کې د دې یعیدو د صیغې د مناسبت د وجې نه د تابعوالي د وجې نه واو څه دی؟ حذف شوی دی. نو دلته پوره تفصیل وکړه. نو مقامونه د علامه صاحب د قاعدې د بیانولو بیل بیل دي. مخکې چې کوم مقام و هغه د نفس قاعدې بیانولو ځای و، نو هلته علامه صاحب قاعده مختصر او جامع طریقې سره بیان کړې ده. او دلته چې دا په اول افادې کې علامه صاحب قانون بیان کړی دی، نو دا د قانون د حکم سبب او علت بیانول دي. د قانون د حکم سبب او علت څه دي؟ بیانول دي. نو دلته علامه صاحب پورا تفصیل او وضاحت وکړه. او علامه صاحب چې هلته کوم رد کړی و په صرافو باندې هغه یې ځکه کړی و چې صراف چې کله دی عام صراف دا نفس قانون بیانوي نو هلته چې دی دوی قانون جامع او معنی مختصر نه دی بیان کړی بلکې تفصیل کړی دی او خپلو ټولو جزیاتو ته شامل هم نه دی، ځکه یې هلته پې رد کړی و. اوس راځي لاندې جواب ته. جواب در تحریر قواعد
په لیکلو او بیانولو د قواعدو کې دو مقامس د مقامونه دي، یک تقریر قاعده، یو د نفس قاعده بیانول، دیگر بیان نکته، بل بیان د نکته و سبب حکم او سبب د حکم قاعده د قاعده، او یو د نفس قاعده بیانول، دیگر بل بیان نکته، بیان د نکته و سبب حکم قاعده او د قاعده د حکم سبب بیانول دي. در تقریر قاعده په بیان د نفس قاعده کې بیان کلی باید داسې کلی بیان کول پکار دي، داسې جامع او مختصر بیان کول پکار دي کې شامل جمیع جزئیات باشد، چې دا شامل وي خپلو ټولو جزئیاتو ته، خپلو ټولو افرادو ته. جزئیات معنا افراد، د دې چې څومره افراد دي هغې ټولو ته دا قاعده او قانون څه شامل وي. په داسې جامع او معنی انداز باندې قاعده بیانول پکار دي چې هم مختصر وي او هم جامع وي. و در بیان نکته او په بیان د نکتې کې و سبب شرح و سبب او په بیان د سبب کې شرح نموده شود، تشریح کول پکار دي. دا د قاعده دوهم جهت دی. کله چې د قاعده د حکم سبب او نکته بیانول مقصودی، نو په دې وخت کې بیا د قاعده وضاحت کول پکار دي، تشریح کول پکار دي که علت حکم چنین یافته شد، چې د علت حکم سبب چنین یافته شد، داسې موجود شو یا داسې پیدا شوه دی یا داسې موجود شوه در فلان صیغه په پلان کې صیغه کې، چې د دې حکم چې کوم سبب او علت دی، دا سبب او علت په دې پلان کې صیغه کې په داسې طریقه داسې موجود شو. و دیگر نو چې موجود شو په دې پلان کې صیغه کې، نو د دې د وجې نه په دې صیغه کې اعلال وشو، تعلیل وشو. و دیگر او نور صیغه آن را تابع کرده اند، د دغې صیغې په کمې کې چې اعلال شوی د دې تابع کړي دي یا د دې تابع دي. اصل تقریر تفریق نمودن موجب انتشار ذهن می شود. اصل تقریر په اصل تقریر کې یعنی د قاعده په اصل بیان کې یا په نفس قاعده د بیانولو په وخت کې تفریق نمودن، فرق کول، چې دا تابع صیغه ده، دا متبوع صیغه ده، دا فرق کول د دې حکم دا دی په دې صیغه کې داسې موجود شوی دی، بیا په دې نورو صیغو کې د دې د تابعوالي د وجې نه موجود شوی دی. دا فرق کول په نفس قاعده د بیانولو په وخت کې. در اصل تقریر د قاعده په اصل بیان کې یا د نفس قاعده د بیانولو په وخت کې تفریق نمودن، فرق کول، موجب انتشار ذهن می شود، دا سبب د پریشانی ګرځي، سبب د انتشار د ذهن ګرځي یا سبب د ګډوډوالي ګرځي. موجب مطلب سبب، د موجب معنا سبب. موجب انتشار ذهن می شود، دا د ذهن د ګډوډوالي سبب ګرځي. ولهذا نو لهذا عادت محققین همچنین است، عادت د محققینو هم داسې دی کما ترى لکت ویني فی الفصول الاکبری والاصول الاکبری. فصول اکبری او اصول اکبری دا کتابونه دي، داسې نه چې دا کومې براوي دي. وسائر کتب اول التحقیق، د تحقیق والاو په نورو کتابونو کې او په نورو کتابونو د چا کې د تحقیق والاو کې، هغو کې هم دغسې خبره ذکر کیږي چې کله نفس قاعده او قانون بیانوي محققین علماء کرام، نو هغوی چې د قاعده مختصر او جامع بیانوي، او کله چې بیا
د قاعدې د حکم علت او سبب او نکته بیانوي نو په هغه وخت کې بیا وضاحت او تشریح کوي. نو علامه صاحب چې دی که مخکې بیان کړی د یعیدو په قانون کې نو هلته نفس قاعده بیان کړې ده نو ځکه قاعده مختصر او جامع بیان کړله او دلته د اول افادې کې په دې جواب کې چې کومه خبره وکړه دلته علامه صاحب چې دی د قاعدې د حکم سبب او علت بیانوي نو ځکه چې دی وضاحت وکړو و تحقیق اصالت و فرعیت. دلته د فعل او د مصدر د اصلیوالی او فرعوالی او خبره هم ضمناً ذکر شو چې مصدر اصل دی کا فعل اسی اشارتن نو وای علامه صاحب درته فرمایي چې په دې دواړو کې کم یو اصل دی وای د دې به مکمل تحقیق په همدې افاداتو کې وروسته رایشي زما د استاذ محترم د افادات موافق او مطابق وای خپکیږه ما په همدې باب کې را روان دی وروسته خو زما د استاذ د افادات موافق به درته څه شي راشي. تحقیق اصالت و فرعیت فعل در مصدر ستاسو په کتابونو کې در مصدر دی که و مصدر واو دی که در دی دال را دی واو دا صحیح دی د ما کتاب کې در دی دا صحیح نه دی واو پکار دی. تحقیق اصالت و فرعیت فعل و مصدر د فعل او د مصدر د اصلیوالی او فرعوالی تحقیق بعد ازین پس د دینا در همین باب پامدق باب کې حسب افادات جناب استازی زما د استاذ د افاداتو موافق حسب معنا موافق و مطابق حسب افادات جناب استازی زما د استاذ د افاداتو موافق خواهد آمد را بشی یا رازی. بس ده نو نن و اعتراض او د هغې جواب. اعتراض درته ذکر که چې د علامه صاحب د دې بیان د مخکې بیان د جواب کې چې ذکر که د دې نه معلومیږي چې اصل کې قانون په یعیدو صیغه کې لګیږي او دا نورې صیغې چې دی دا د یعیدو صیغې تابع دي. معترض ویلي چې د دې خبرې د وجې نه د علامه صاحب هغه مخکینۍ خبره غلطه ګرځي کومه چې هغه د یعیدو د قانون بیانولو په وخت کې ذکر کړې وه. هغه خبره دا وه چې د یعیدو قانون دا د مطلق علامې د مضارع باره کې بیانول پکار دي. صرف د یا باره کې دا قاعده بیانول او بیا د مضارع باقی صیغې د دې تابع ګرځول دا د خبرې اوږدوالی دی بې فایدې نو دغه خبره غلطه ګرځي. نو علامه صاحب جواب وکړه چې وروره د قاعدې یا د قواعدو د لیکلو او د بیانولو دا دوه مقام او دوه جهت وي. اول جهت د نفس قاعدې بیانول دوهم جهت د قاعدې د حکم علت او سبب او نکته بیانول. د نفس قاعدې بیانولو په وخت کې قاعده په داسې مختصر او جامع طریقې سره بیانول پکار دي چې هغه خپلو ټولو افرادو ته شامل شي. نو په دې وخت کې د قاعدې تشریح او وضاحت کول پکار نه دي. که په دې وخت کې د قاعدې تشریح او وضاحت وکړل شي نو بیا دا چې دی د طالب العلم دپاره د پریشانی سبب ګرځي. د دې د وجې نه طالب العلم ذهن ګډوډېږي او قاعده بیا ورته یاده نه پاتې کېږي. کومه چې اصل قاعده د هغې ذهن نه وځي یاده ورته نه پاتې کېږي. او مخکې چې علامه صاحب د یعیدو قانون په ځای کې کومه خبره کړې وه هغه د نفس قاعده ذکر کولو د نفس قاعدې بیان و هلته ځکه دا خبره کړې وه. او دوهمه چې د قاعدې د بیانولو جهت دوهم هغه د قاعدې د حکم علت سبب او نکته بیانول دي. نو په کوم وخت کې چې د قاعدې د حکم
علت او سبب بیانول پکار وي نو په دې وخت کې په دې صورت کې تفصیل کول پکار دي. تفصیل داسې کول پکار دي چې د دې قاعدې د حکم اصل سبب دا دی او دا سبب په دې فلانکۍ صیغه کې داسې موجودیږي او د دې د وجې نه په دې صیغې کې چې دی اعلال وشو، لیکن په باقی صیغو کې دغه علت او سبب موجود نه دی، خو د په کومې صیغې کې چې سبب او علت موجود شوی دی د هغې صیغې د مناسبت د وجې نه په دې نورو صیغو کې هم اعلال وشو، دغه نورې صیغې هم دا تابع دي د هغې صیغې په کومې کې چې څه شوی دی اعلال شوی دی، د هغې تابع دي په اعلال کې. نو د قاعدې حکم سبب او علت بیانولو په وخت کې پورا وضاحت کول پکار دي. او دلته علامه صاحب چې دی په دې اول افادې کې کومه خبره ذکر کړې ده، دلته د قاعدې د حکم سبب او علت بیانوي، ځکه وضاحت کړی دی چې دا په اصل کې یعیدو صیغه کې موجودیږي، دا د قاعدې حکم او سبب د حکم سبب او علت، او بیا دا نورو صیغو کې اگر کنه دی موجود شوی خو لیکن د دې د مناسبت او تابعوالي د وجې نه قانون پکې لګیږي. او دا عادت او قانون د محققین علماء کرام هم دی چې کله هغوی نفس قانون قاعده بیانوي نو مختصر او جامع بیانوي، او کله چې دی د قاعدې د حکم علت او سبب بیانوي نو بیا هلته چې دی پورا وضاحت کوي. او بیا درته ویلې د دې قاعدې چې دا هغه د فعل او د مصدر د اصلي والي او فرع والي خبره چې په دوی کې اصل کم یو دی او فرع کم یو دی، نو د دې خبره به وایي د دې بحث او تحقیق به په همدغه باب د افاداتو کې لږ وروسته راشي زما د استاد د افاداتو مطابق.